السلام علیکم ټول خوندرون ته سلامونه مینه قدرمنو په ژوند کې ستونزې وي خو خوندونه هم پکې وي ستونزې څه دي چې مریض شي ناجوړی شي او علاج نه وي او که علاج وي درمل وي نو پیسې نه وي غریبي وي د بچو د سرپناه او د ښه خوراک څښاک او د کالو پیسې نه وي سړی همت لري خو کار نه وي او داسې نور ژوند دی سره تړلی دی خو بیا په خوا کې ورسره خوندونه هم شته دی مور دی مور ده پلار دی خویندې دي وروڼه دي میرمن ده بچیان دي خپلوان دي ملګري دي دوستان دي مسلمانان دي خپل وطن دی خپله خاوره ده بیا نو دغه ستونزې د چا د خپل لاس پورې تړلي اوس موږ چې دي ډېر زیات ځانونه تیر باسو او ځانونه په دې باندې تیر باسو چې ډېرې ستونزې زموږ په خاوره باندې داسې دي چې هغه موږ په خپله جوړې کړي دي خیانت د بل دپاره کار د خپلې مور یعنې د خپلې خاورې سره خیانت د خپل پلار یعنې د خپل قام سره خیانت او داسې نور او دا ځکه په موږ کې دي چې موږ ناپوهه یو موږ زده کړې نه دي کړي موږ دا نه دي لوستي په دې باندې نه یو پوه که څه هم ورباندې پوه یو خو کام ته مو کام نه دی ویلی موږ په دې فکر یو چې ګوندې ځان دی او دا ځان چې ښه وساتي په دې کې هیڅ شک نشته ځان اول ځان دی او بیا جهان دی خو ځان بداله جوړي چې ستا کورنۍ جوړوي کورنۍ بداله جوړي چې ستا خپلوان جوړوي خپلوان بداله جوړي چې ستا کام جوړي کام بداله جوړي چې ستا ملت ټول جوړوي او ملت بداله جوړي چې ته ملت د پاره کار کوي خاورې د پاره کار کوي خپل خاوره آباده او داسې نور خو موږ ویو نه من خپل مور خرڅو من خپل پلار خرڅو من خپل خاوره خرڅو خپل کام خرڅو خپل ملت خرڅو خپل خپلوان خرڅو او خپل ځان او خپل ځان او خپل ځان تاسو ما ته دا وایي چې د کوره د ګرچا پیر اور لګېدلی ته په دې کې بچ شي دې کې به ته ځان وساتې که نور هیڅ نه وي لوګي به درته راځي او انګارونه به درته رالوځي او حال به د بد وي نو دا شیان موږ په خپله کړي د خپله لاس هم کړي پو په خپله پو خو راځئ وایي چې سهار ورک شي او ماښام پیدا شي هغې ته ورک شوی مه وایه اوس هم وخت دی چې لاسونه ورکو توبې وباسو اوس خدای پاک یو داسې وخت په موږ او تاسې باندې راوستی که نور څه وي که نه وي که دا موږ ډار لرو که دا موږ شکونه لرو خدای پاک د زموږ دا ډار او دا شکونه په غلطه باندې کاندي او دومره خدا چې څوک را باندې واګداران دي زمونږ انځور خلکو ته وښي څوک چې را باندې واګداران دي زمونږ د پلار نیکه او زمونږ انځور ښي او دغه خلک چې د دې ګیرو سره او د پګړیو سره او د جامو سره حساسیت لري دا پردي بچي دي خپل بچي دا کار نه کوي هر څوک زه د تاسې سره ژمنه کوم دا هر سړی هره خور او هر رور چې د ګیري سره او د پګړۍ سره او د جامو د کالو سره اساسیت وخی دی وګورئ دا به د پردی بچی دی به خپل بچی نه وي کني د دنه پوښتنه وکړه چې ستا پلار ستا نیکه ستا غور نیکه او ورپسې لاړ شه د هغې لباس څه او د هغې رویه څه وه او د هغې قدم څه او بیا دا ځینې چې راپاڅي مولیانو صحیح دی زم د هغه علماو چې هغه د علماو په کتار کې شیطانان دي د هغوی خلاف یم ځکه چې هغه د زمونږ د علماء کرامو انځور بد وخی هغه زمونږ د علماء کرامو هغه مخ توري لیکن علماء کرام داسې نه دي
علماء کرام بد نه دي، بد خلق پکې ننوتي، طالبان بد نه دي، بد خلق پکې ننوتي دي. دا بد چې ترې وباسو همدغه ښه دي چې موږ ژوندي یو، که دوی نه وي موږ به هم نه یو. نو الله مو ژوندي لره ښاد و آباد اوسئ. نه غواړم چې ویډیو رانه اوږده شي، زما هم بل کار نشته، خو چې اوزګار هم نه یم، خو چې په لار یم بس تاسو سره د خپل اندونه شریکوم. په چا بد او په چا به ښه لګي بخښنه غواړم. خو که ښه ژوند غواړئ، د دنیا او د آخرت بریاوې کامیابیانې غواړئ، لاسونه سره یو کړئ او سمه لار ونیسئ، یو د بل حق وپېژنئ، یو بل وزغمئ، یو بل ته ښه اندونه ورکئ، ښې مشورې ورکئ، لاسونه ورکئ یو بل ته، خپل ځانونه آباد کړئ، خپل کورونه آباد کړئ، خپل خپلوان مو آباد کړئ، خپل دشمنان مو د ځان نه لرې کړئ او خپل مو راخپل کړئ او پردي مو د ځان نه لرې کړئ. الله مو ژوندي لره، ښاد و آباد اوسئ، سوکاله اوسئ، صحتمند اوسئ. که چېرته موږ او تاسې خپل ځانونه وپېژنو هر څه جوړېږي، خو موږ خپل ځان نه دی پېژندلی، دښمنانو پورې نښتي یو. څوک چې د دښمن پورې ونښلي د ځینو ملګرو خبره دښمن نه انصاف غواړي. موږ ته انصاف راکړئ، هغه ته ځپي ته د انصاف غواړي. یاره ډېر ما ته په دې خبره افسوس راځي، که د ځینې وخت کې زه وایم چې یا الله انسان یم، کنې ما به ځان ته اور اچولی وی چې زه د خپلو پښتنو دا حال ګورم چې د دشمن نه انصاف غواړي، هغه یې وژني او دا ته انصاف غواړي، د ظالم نه انصاف غواړي، هغه در پورې خاندي ته انصاف غواړي. دا ځکه چې یو نه یاستئ. تر څو چې یو نشئ بریا مو ولاکه وګورئ. دا درته وایم. الله مو ښاد و آباد لره. السلام علیکم ورحمت الله.